ماښام ناوخته رالمه یوه جاڼۍ په دروازه کې ناسته وله. مال خیره جاڼۍ ول تاله راغلی مال راس چې راله د خپل زوی یې سر ټکوي ټکوي ټکوي. مولوي صاحب ول دی غلط توری نسته چې د دې و ماته نه یې ویلی. دا یو صرف دا یوه خبره راوښیه زه زار خوړلی سم زه ځان مړ کمه د خپل اولاد د لاسه د خپل ځوان زوی د لاسه زه ځان خوړلی سم زغملی یې نه سمه. مالیا دا نسې کولی و صرف مال بددعا مه کوه وایي چې ووځې زه دا وایم یا الله روغ یې مه راولې. او په خوله مې ول نه دي ویل مولوي صاحب زما د زړه وځي د زړه خوله خو زما په اختیار ده و زړه زما په اختیار نه زوم یا الله په ما یې روغ مه وینه یا الله په ما یې ټوکړې ټوکړې ووینه ټوکړې. دا یو مور څه وایي د خپل ځوان زوی دپاره وایي یا الله په ما یې روغ مه وینه. په خدای قسم په خدای قسم پر داروی زمین څومره اولیا ګرځي چې هغه بددعا درته وکړي په خدای قسم که دومره ژر قبلېدو لره ځي لکه د عادي د زړه صدا توری راوتلی. خالي تماشه یې کوئ تاسو پسې وګورئ تاسې درک به در معلوم سي. صحیح سو. بل هلک رالی هغه زما جمعې لمانځل هغه هلک ډېر راتلی خو مرګونه دی عام شو عزیزان. اوس دا ګړۍ ماته یې وخت ویل مال دی ولاړم یم ځئ ابتدا وه ما ګړۍ دا ګړۍ یې راکړه په دعا کې دعا یې بولې هر شی چې بولې طاهر نمیدی زما شاګرد هم و زبردست الله دې جنت الفردوس نصیب کړي الله دې و مور ته د زړه صبر ورکړي. یعنې دا وفات شو ګړۍ یې زما دا در اوسه په لاس ده. صحیح سولو. دا هلک رالی ما چې مولوي صاحب دغه زما ورور ستا د جمعې لمانځل ټول عمر راتلی اچانک وفات شو په خپله کمره کې بدولو سار له وفات شوی و. اوس زما مور دومره بېچینه ده چې د ده تصویر ټول عمر د ځانه سره ګرځوي په جیب کې ګرځوي. لمونځ ورسره صحیح کېږي که نه ورسره صحیح کېږي. ما اول د لمانځه خبرې مه کوه. دا میدان اور اخستی دی دا مځکې اور اخستی دی د دې مځکې څه پوښتنه وکړه چې حال دې څه دی حال. دا د مور مهرباني ده چې ځوان زوی جنې مړ سي او دا یې تصویر په جیب کې ګرځوي که څوم غیر شرعي کار دی. اوس دا نه څنګه زه ورته وایم چې دا کفر دی دا شرک دی ستا د مور لمنځونه نه صحیح کېږي. نه 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 نه. داود علیه السلام د الله څه پوښتنه وکړه ولې یا الله چیرې پیدا کېږي ته چیرې اوسېږې یا الله. الله ورته وفرمیل چې چیرې دې مات زړه لیدی زه هلته یم چې چیرې دې مات زړه لیدی. اوس یو ځوان دی د عادي د ځوان د مرګه بعد د عادي حال دا دی چې دا یې تصویر په جیب کې ګرځي چې زه هر ساعت کوي ورته ګورم. او په ژوند کې د بل ځوان حال دا دی عادي وایي وایي زما زړه وایي زما زړه. حاجي صاحب څنګه کیسه ده یار خیر. نو عادي وایي زما زړه ایتی بله خوا ته مه ګوره یار. دا زه ډېر زه ته سنجیده مجلس کوم ستا د کور مجلس درته کوم. عادي وایي زما خوله نه وایي خوله خو د سړي په اختیار ده وایي زما د زړه وځي چې الله دې ژوندی مه راوله الله دې ژوندی مه راوله. تا اندازه ولګوه دا سړي به را روان ژوند په کوم حال کې دې ته به الله بقا ورکړي. په خدای قسم چې مور مشرکه سي مشرک تر مشرک خو نو غټ کافر نسته و لا بددعا وکړي الله یې نه ردوي. هغه د دې او د الله مسله ده چې دا مشرکه ده. د زوی او د مور مسله خو حق ده. دا نه غواړي چې یاره زما بابا نعوذ بالله کافر دی یا زما عادي کافره ده نو لحاظه پر ما حق نه لري. حق دا نه در باندې لري چې د الله نافرماني وکړي. نور خو دا حق در باندې لري. که ناجوړه سوه که بیماره سوه که وږې سوه که تږې سوه که لڅه سوه دا ټولې مسلې پر تا باندې فرض دي فرض. اوس دا عادي په جیب کې د خپل ځوان زوی تصویر ګرځوي چې زما تسلي نه کېږي. وایي زه ورته وایم چې عادي ته په جیب کې تصویر مه ګرځوه دا لمونځ نه صحیح کېږي. وایي زویه کار مه رالره. ما ورته ویل ملالکه کار به نه پلري. دا ډېره درنه مسله ده ډېره سنګینه مسله ده ډېره بس نو د دې پوښتنه وکړه دا یې بیا تا ته ښه تعبیر کولی چې موږ یې تعبیر نسو کولی. دا یې یو. او ورور د هلته کښېنئ راځئ مه څنګه کیسه هلکه د هلته کښېنئ ای څنګه کیسه نولاده خبره ته څه بله. نو بل حاجي صاحب راغی
چې رالی ولمولي صاحب زما ځوان زوی دی ما واده ور وکړ د واده بعد د هلک له ما جلا سو ولاړې د خسر کرې شپې کوي خسر یې بابا سو خواښ یې ادې سو وایي بل ورځ ورغلمه ورته ومې ژړل ما ویل زویه سوي څه دي زما د کور هست و نیز تور سپین مې ګرد تا ته در سپارلی دي ته غواړې څه شي دکان یې ور خلاص کړي دومره په له کور پۍ مې ور ولګول ټولې ویې وړلې نن د خسر کره ناست دی ولا بل ورځ ورغلم زه چې تار وخت د صوفیانو کیسې کوم ول ما در ژره ونیو مال زویه مه کوه راسه چې ته څه وایې زه به هغه وکړم در پښو به دې ونسم ول ما ته یې ویلې ستا ښځه څه وڅکم زما څه به ځې ستا مور پلار څه وڅکم له ما به ځې ناسته چا سره دی د خواښې سره ناست دی د خسر سره ناست دی او دا یې خپلې پلتې بې غیرتې بې پلاره کوروالا سره ناست دی خوشحاله دی په خدای قسم د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی کلمه شریفه ووایي ډایرکټ دا عرش ته رسیږي عرش ته هېڅ اسمان د دې دپاره رکاوټ نه جوړېږي او یو چې بابا بددعا وکړي بددعا ډایرکټ عرش ته رسیږي الله ورباندې راغږ کړي درالم لږ ښه ټیمه چې ما ته راکړه یو سړی یو خو خپلې مور ته هغه خبرې کوي چې هغه د کولو نه دي مور وایي زار وخورم اجازه سته یا بل هغه عادي د هغه تصویر د خپل جانان زوی په جیب کې ګرځي زما وایي زه نسم یېرولی د یېرېدو نه دی او دلته بل زوی بابا ته وایي ستا مور څه وڅه ستا ښځه څه وڅکم راته ویې ژړل مولوي صاحب چې دومره پریشان یم د خدای دپاره لاره راوښیه څه وکړم ما ویل بددعا به نه کوې په خدای قسم خنزیر نه بېزوګۍ هم نه په داسې شکل کې بیا الله کې چې هغه شکل به چا پر دې روی زمین لیدلی نه وي صحیح سلو دا اسانه معامله نه ده بس ته زما دې ته زما د کور والا سره بد کوې حضرت عمر فاروق و خپل زوی ته ویلې ته به دا کور والا طلاق کړې که څوم زما بابا حق نه لري ستا بابا حق نه لري زه پر زوی حق نه لري ته به ښځه طلاق کوې دا حق نسته دا د هغه خبره وله ول ته به داسې وکړې دا ښځه به طلاق کړي هغه ول یاره زه ولې طلاق کړم زما ورسره جوړه ده حضرت عمر فاروق رالی پیغمبر علیه صلات وسلام بیا خپل زوی م راوغوښتی ته راسه ورته ویلې ول یا رسول الله زه وده ته وایم ته به دا کور والا طلاقی دی نه طلاقی دی وایي زه ورسره خوشحاله یم پیغمبر علیه السلام ورته وایي اوس پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله استغفر الله ظلم کوي پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایي د بابا خبره دې ومنه ښه درته وایي اوس دا خبره نه ده دا اوس خبره دا نه ده د اوس عصر دا مسله نه ده دا د هغه زمانې خبره وه پیغمبر علیه صلات وسلام و صحابي ته وایي وایي د خپل بابا خبره دې ومنه دی څه درته وایي صحیح سلو ته اندازه ولګوه دا معاشره به څنګه پاکیږي او دا به څنګه الله کامیابه کوي د کامیابۍ بوی والله کوي